اعوذ بالله من الشیطان الرجیم بسم الله الرحمن الرحیم د جرګي ټي وی ګران وختونکو السلام علیکم. عظیم تاسو قربا جنت ګل عادل سره د خپل مرګرو نظر خان لاله او شمشاد انګار صاحب تاسو په درانه خدمت کې یو ځل بیا حاضر یو. نن موږ راغلی یو د دانیال حیران خواله. دانیال حیران چې دی نو واقعي خبره ده چې په ډېر کم عمر کې ډېره ښکلې شاعري کوي، ډېره خوږه شاعري کوي. ډېرو ملګرو به هغه اورېدلې، ډېرو ملګرو به نه اورېدلې. نو نن موږ په جرګه ټي وي باندې دانیال حیران صاحب چې دی نو هغه تاسو ته اورو. امید لرو چې تاسو به د هغوی شعرونه خوښ کړئ، موږ به هم ترې مزه واخلو، تاسو به هم ترې مزه واخلئ. دانیال په پروګرام کې تاسو ته هرکله نه ډېره مننه عادل صاحب چې موږ له په خپل دغه پروګرام کې مقرره کړه. ډېره مننه، مهرباني. ګران وختونکو وخت ډېر نه ضایع کوو، وخت هم ناوخته دی. نو موږ وایو چې یاره د دانیال حیران نه څه واورو. حیران صاحب څه موږ ته او د زموږ چې کوم خواږه کتونکي دي دوی ته څه واوروئ. ډېره مننه. بس دغه شعرونه دي چې پښتنو دومره بې حسي نه ده، دا نه ده پکار. پښتنو دومره بې حسي نه ده، دا نه ده پکار. دا بې احساس زندگی نه ده، دا نه ده پکار. او دا په بمونو بمباري نه ده، دا نه ده پکار. خو په سندرو دا په بمونو بمباري نه ده، دا نه ده پکار. دا په سندرو پابندي نه ده، دا نه ده پکار. او د خپلې ژبې بېعزتي نه ده، دا نه ده پکار. دا بې معیاره شاعري نه ده، دا نه ده پکار. د خپلې ژبې بېعزتي نه ده، دا نه ده پکار. دا بې معیاره شاعري نه ده، دا نه ده پکار. اول په خپله کم ظرفي نه ده، دا نه ده پکار. بیا د کم ظرف سره یاري نه ده، دا نه ده پکار. ډېره مننه. اول په خپله کم ظرفي نه ده، دا نه ده پکار. بیا د کم ظرف سره یاري نه ده، دا نه ده پکار. او ځینو کارونو کې تادي نه ده، دا نه ده پکار. خو د نیکۍ کار کې سستی نه ده، دا نه ده پکار. او دا د باطل پرداري نه ده، دا نه ده پکار. دا ناروا کارکردګي نه ده، دا نه ده پکار. او دغه یو غزل دی، دا به ووایم چې زما د ژوند او زړه تسکینې قصې سر خوړلې. زما د ژوند او زړه تسکینې قصې سر خوړلې، د یو شیرین جانان شیرینې قصې سر خوړلې. او اتفاقا دیدن مو وشي اوس هم کله کله، خو زموږ منځ کې اوس د مینې قصې سر خوړلې. ډېره مننه. اتفاقا دیدن مو وشي اوس هم کله کله، خو زموږ منځ کې اوس د مینې قصې سر خوړلې. او زما په ژوند کې نور د ځینې خلکو ځای نشته دی، زما په ژوند کې ځینې قصې سر خوړلې. ډېره مننه. زما په ژوند کې نور د ځینې خلکو ځای نشته دی، زما په ژوند کې ځینې قصې سر خوړلې. او زما ژوند ډېر زیات پیکه شوی دی د چا د لاسه، زما د ژوند هرې رنګینې قصې سر خوړلې. او زمونږ وطن کې مونږ په مخه تورې ورځې نمانځو، زمونږ وطن کې مونږ په مخه تورې ورځې نمانځو. زمونږ وطن کې ولې سپینې قصې سر خوړلې. ډېره مننه. زمونږ وطن کې مونږ په مخه تورې ورځې نمانځو، زمونږ وطن کې ولې سپینې قصې سر خوړلې. او دغه اخري شعر دی چې دانیال اوس د یار غمونو لږ پرېښودی یمه، ځکه چې اوس هغه غمګینې قصې سر خوړلې. ډېره مننه. دغه یو غزل دی چې داسې څوک شته چې مې په غم وجاړي، او داسې څوک شته چې شي مرهم وجاړي. داسې څوک شته چې مې په غم وجاړي، او داسې څوک شته چې شي مرهم وجاړي. او داسې څوک شته چې سیاست ونه کړي، او داسې څوک شته چې مستحکم وجاړي. او داسې څوک شته چې راته ځان ووایي، او داسې څوک شته چې راته سم وجاړي. او داسې څوک شته چې په سړک راټول شي، او داسې څوک شته چې په ماتم وجاړي. داسې څوک شته چې په سړک راټول شي، او داسې څوک شته چې په ماتم وجاړي. او داسې څوک شته چې لږ مې ودردوي، او داسې څوک شته چې مې قلم وجاړي. داسې څوک شته چې لږ مې ودردوي، او داسې څوک شته چې مې قلم وجاړي. او داسې څوک شته چې صرف قام پیژني، داسې څوک شته چې صرف قام پیژني. او داسې څوک شته چې منظم وجاړي. او داسې څوک شته چې د ټول قام فخر وي، داسې څوک شته چې په عالم وجاړي. او داسې څوک شته چې جړلی نه وي، داسې څوک شته چې جړلی نه وي. او داسې څوک شته چې هغه هم وجاړي. او داسې څوک شته چې د دانیال په شان وي، داسې څوک شته چې بس یو دم وجاړي. ډېره مننه. ډېر ښه، ډېر زبردست دانیال حیران صاحب. ګران وختونکو تاسو د دانیال حیران صاحب نه ډېر زبردست ډېر خوندور شعرونه واورېدل. واقعي چې موږ له خو ډېره زیاته مزه راکړه. امید لرو چې تاسو به هم خوندونه اخیستي. نو ګران وختونکو انشاءالله موږ دا وخت د دانیال حیران صاحب نه اخلو اجازت. په روان پروګرام کې به انشاءالله موږ د یو نوي سره د یو نوي لیکوال سره ستاسو په درانه خدمت کې حاضر یو. تر هغې دمه پورې خپل قربا جنت ګل عادل، هغه ملګري نادر خان لاله او شمشاد انګار صاحب له ورکړي اجازت. د الله په امان.